السلام علیکم. نن پنجشنبه چې د 1404 هجری شمسي کال د حمل میاشتې 20مه چې د 2025 کال د اپریل میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه سید ولی نوري هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د مرستو بندیدو له امله په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو تر ټولو زیانمنونکي دي. WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د پراخه کمښت له امله تر 650,000 زیاتې میندې او ماشومان د تغذیې له حیاتي مرستو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام څو ورځې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او دا په دا معنا چې په هرو 10 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي. د کډوالو بیا راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ مشر عرفات جمال په ګډه ناستې کې د افغان کډوالو د ستونزې د حل په موخه له پاکستان سره درې اړخیزه ناستې پر جوړېدو خبرې کړي. یاد وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې د عرفات جمال له قوله لیکلي چې شاید د کډوالو په تړاو دغه درې اړخیزه ناسته په راتلونکي میاشت کې ترسره سي، خو دقیقه نیټه او ځای نه دی څرګند کړی. مولوي کبیر په یاده ناستې کې د UNHR له چارواکو وغوښتل چې د بیرته راستنېدونکو افغانانو سره دي د ملګرو ملتونو د کارتونو پر بنسټ چلند نه کوي، بلکې ټول کارت راستنېدونکي دي په انډول برابر مرسته او خدمات ورته چمتو کړي. د کونړ ولایت چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په شپردرې ولسوالۍ کې د سختو طوفانونو له امله یو کور چت پرېوتی چې له کبله د یوې کورنۍ 3 ماشومان مړه شوي او یو کوچنۍ نجلۍ ټپي شوې ده. سرچینې ویلي چې دا پیښه تېره شپه شاوخوا 12 بجې د شپردرې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. سرچینه زیاته کړې چې مړه شوي ماشومان کم عمره وو، خو د عمرونو او نومونو په تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې هم د کونړ په بېلابېلو سیمو کې د وروستونو او طوفانونو له امله د کورونو د چت پرېوتو له کبله مرګونې پیښې رامنځته شوي وي. افغان کرکټ په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې افغان ابدالیان الف لوبډلې په یوازینۍ 4 ورځنۍ لوبه کې سیال ایرلینډ لوبډلې ته د یوې پاڼۍ د 104 منډو په توپیر ستره ماته ورکړې ده. د خبر له مخې افغان ابدالیانو لومړۍ پاڼۍ کې د 612 منډې جوړې کړې او په ځواب کې سیال ایرلنډۍ لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 309 منډې او په دویمه پاڼۍ کې یوازې 109 منډې جوړې کړې او له افغان ابدالیانو څخه په ستر توپیر ماته وخوړه. د اندونیزیا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې چمتو دی د غزې د جګړې له امله زیانمنو شویو فلسطینیانو ته موقتي بشري پناه ورکړي. پروبو ویلي چې دغه بهیر به په لومړۍ جوپه کې 1000 تنه فلسطینیان خپل هیواد ته ولېږدوي. د رویټرز په یو خپور شوي راپور کې ویل شوي چې ولسمشر پروباوو د څرګندونې د منځني ختیځ او ترکیې ته تر خپل سفر دمخه کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د اندونیزیا ولسمشر بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې تر څو ژر تر ژره د فلسطیني چارواکو او نورو اړخونو سره خبرې وکړي چې دغه کسان د ایستلو لپاره لار هواره شي. دا د نن لپاره لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښې چارې د الله په امان.